درنو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او پیرزوینې مې ومنئ. هیله ده چې ټول به روغ او د ژوند پر چارو به برلاسي وئ. زه محمد الله بریال یم او تاسو د لوبو ډګر ونیزې خپرونې ته غوږ یاست. افغانستان د بډایه فرهنګ او تاریخي ارزښتونو ترڅنګ د دودیزو لوبو یو مهم مرکز هم پاتې شوی. هغه لوبې چې نه یوازې د سیالۍ بڼه لري بلکې زموږ د کلتوري هویت یوه نه بیلیدونکې برخه هم ګڼل کیږي. د اسلامي امارت تر بیا واکمنېدو را په دې خوا په دې برخه کې هڅې روانې دي چې دغه دودیز ورزشونه لا منظم، پراخ او نړیوال ډګر ته وړاندې شي. دا چې په دې برخه کې څومره کار شوی او کوم پرمختګونه رامنځته شوي، په نننۍ خپرونه کې د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست له ویاند ښاغلي اتل مشواڼي سره پرې بحث لرم. ښاغلی مشواڼي صاحب، ستړي مشئ او خپرونې ته په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. ډېر زیات مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي قدم کې تاسو ته درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چې وخت لري. تاسو نه ډېر زیات مننه چې د برنامې ته مو دعوت راکړ او د ورزش په اړه برنامه لرو له تاسو سره. خوشاله اوسئ. مشواڼي صاحب، که په پیل کې راته ووایئ چې په افغانستان کې د دودیزو سیالیو اوسنی وضعیت څنګه دی او په هکله یې وروستي معلومات څه دي؟ لکه څنګه چې تاسو په خپل مقدمه کې هم یادونه وکړله، افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په مختلفو ولایتونو کې د افغانستان مختلفو سیمو کې ځانګړي دودیز ورزشونه دي او دغه ورزشونه له ډېر پخوا څخه په دغو سیمو کې دود دي. یعنی یو له هغو هیوادونو څخه دی چې له دودیزو ورزشونو له اړخه ډېر بډایه هیواد دی. د اسلامي امارت له حاکمیت وروسته د ورزش ادارې دغه برخه ته ځانګړې توجه کړې ده، په ځانګړي ډول هغو ورزشونو ته چې په افغانستان کې ډېره تاریخي مخینه لري او د دې ترڅنګ اوس هم دغه ورزشونه ژوندي دي بلکې مینوال هم ډېر لري. موږ دغه برخه ته ځانګړې توجه کړې ده. سترې سیالۍ په دغه برخه کې نیول سوي دي. 2 کاله وړاندې د ورزش ادارې په اډانه کې یو ځانګړی امریت د دودیزو ورزشونو یا ننوي لوبو د تقویې په خاطر رامنځته سو چې دغه امریت دنده دا ده چې د افغانستان دودیزو ورزشونو ته په منظم ډول سره کار وکړي. په ټوله کې څومره دودیزې لوبې تاسو سره ثبت دي او لا هم د برخه کې څه پاتې دي چې پرته له دې چې تاسو سره په رسمي ډول ثبت سي ریاست؟ په مجموع کې خو هغه کوم مشهورې دودیزې لوبې د افغانستان چې دي هغه د موږ له ورزش سره ثبت دي. البته د دودیزو لوبو د امریت سره خو دغه هر ورزش د هر برخه بیا ځانګړي کار ته اړتیا لري. ځکه موږ اکثریت داسې دودیزې لوبې لرو چې په د منطقې یا د سیمې له تغییر سره دغه کې ځینې تغیرات راځي. قواعد بدلیږي. مثلا یوې سیمه کې هغه یو ورزش چې په یو ډول قوانینو سره یا قواعدو سره ترسره کیږي، په بلې سیمه کې بیا دغه قواعد فرق کوي. نو زمونږ د دودیزو لوبو امریت په دې کار کوي چې څنګه دغه د مختلفو سیمو هغه دودیزې ورزشونه سره متحد کړي، په مجموع کې هغه ته تر یو چتر لاندې راولي او دغه د هرې سیمې قواعد چې را سره راټول سي یو ډول قواعد او قوانین ورته وټاکي، ترڅو په راتلونکي کې دغه ورزش منظم سي او په دغه برخه کې سترې سیالۍ ونیول سي، د هیواد په کچه په دغه برخه کې سیالۍ ونیول سي او ورو ورو د زمینه مساعده سي چې په همغه ورزش کې بیا د لیګ په ډول سره یا مثلا د یو ستر ټورنمنت په ډول سره د افغانستان په سطح لوبې ولرو. په مجموع کې د افغانستان اکثریت دودیزې لوبې د موږ له دغه امریت سره ثبت دي، خو دغه پروسه اوس هم دوام کوي. په دې کار روان دی. زموږ د امریت کارمندان وخت نه وخت ولایتونو ته سفرونه کوي ترڅو د ځانګړي لوبه قوانین او قواعد سره راټول کړي او متحد کړي. خوشاله اوسئ. په ملي هویت او کلتور کې د دودیزو ورزشونو د ارزښت په اړه مو نظر څه دی چې څومره ارزښت لري په دې برخه کې؟ یقینا چې دودیزې لوبې له ملي هویت سره او زموږ تاسو د سیمې له کلتور سره تړلې دي. یعنی داسې یو برخه ګرځېدلې ده چې د یو بل لازم ملزوم دي. زموږ هر لوبه یو تاریخي سیر طی کړي وي او د دې ترڅنګ د ځانګړي قومونو ځانګړي سیمې له کلتور څخه سرچینه اخیستې وي. دغه هر لوبه چې موږ ګورو د دودیزو لوبه هغه سرته یو کلتوري تاریخ هم لري. که چیرته په هغه دقیق کار وسي، هغه وڅېړل سي، نو منشا چې دا د دغه لوبې له تشریح سره یا دغه د لوبې له جریان له تشریح سره زمونږ د هغه سیمې کلتور او د هغه سیمې دود عنعنات ټول پکې راځي، شامل
دي نو یو بل سره لازم ملزم دي د همدغه په خاطر د دغه لوبو ارزښت هم زموږ لپاره ډیر دی که چیرته موږ دغه لوبې ژوندۍ وساتو د کار وکړو په دې معنی چې موږ د افغانستان یو ډول له کلتور سره همکاري کړې ده او د کلتور مو ژوندی ساتلی دی نو اکثریت لوبې چې دي زموږ یو ځانګړي کلتور نه سرچینه اخیستې ده یو بل سره لازم ملزم دي. مننه. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د دودیزو سیالیو د پراختیا لپاره که څه هم تاسو ورته اشاره درلوده مشخصا که داسې ویل شي چې لاغه کلیوالي یا بانډایز شکل نه یو ډول رسمي چوکاټ ته پر راوستلو سره لکه څنګه چې تاسو ویل چې قواعد ورته ټاکل شوي دي د یو چتر لاندې راوستل څومره کار شوی دی او څومره پرمختګ رامنځته شوی تر یو حده په دې برخه کار شوی دی ولې کافي نه دی اوس هم جریان لري په ځینو برخو کې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودلې دي مثلا د بیلګې په ډول وزلوبه نیزه دا د افغانستان یو ډېر پخوانی دودیزه لوبه ده که څه هم په د سیمې په ځینو نورو هیوادونو کې هم دغه لوبې شته ولې په افغانستان کې ډېره تاریخي مخینه لري د دې لپاره ډېر ښه منظم کار شوی موږ ځانګړی فدراسیون د دې لپاره لرو هر کال د هیواد په کچه ستر لیګ په دې برخه کې ترسره کیږي د ترڅنګ دوه ستر تورنمنټونه په مزار شریف کې د بدخشان په شیوې دښته کې ترسره کیږي چې د لوبډالو تعداد 14 نه تر 12 پورې لاس لوبډالې په دغه ګډون کې زرګونه مینوال راځي دغه لوبې ګوري د دې ترڅنګ موږ دوه ځلې د خوسي لیګ ترسره کړ چې د افغانستان یو له ډېرو مشهورو دودیزو لوبو څخه ده یعنی په منظم ډول سره د لیګ جوړ سو اول لومړي سر کې له ولایتونو څخه یا له زونونو څخه ورزشکاران دغه لیګ ته انتخاب سو بیا له هغه څخه وروسته په مرکز پلازمینه کې دغه لیګ ترسره سو او د ټلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه هم خپور سو یو ډول چوکاټ منظم سو دغه لوبه د لیګ په شکل سره دغه لوبې ترسره سولې ځینې نور تورنمنټونه یا ځینې ستر نمایشات هم ترسره سوي دي په ځینو دودیزو لوبو کې ولې دغه پروسه اوس هم جریان لري ځینې برخې امکانات ضرورت لري او ځینې برخې وخت ته اړتیا لري چې موږ دغه لوبې مشخصې سي قواعد سره متحد سي ورزشکاران ورته وټاکل سي لوبډالو ته او لغه څخه وروسته بیا د هیواد په کچ سیالي پکې ونیول سي د پروسه ان شاء الله جریان لري څومره امکانات چې زموږ په واک کې دي یا څومره امکانات موږ وس لرو په دغه برخه کار ان شاء الله جریان لري امید دی چې په راتلونکي کې په ځینو نورو برخو کې دودیزو لوبو کې موږ ډېر ښه لاسته راوړنې ولرو. مشوڼی صاحب تاسو د ډېرو مسایلو یادونه وکړله د عامه پوهاوي په برخه کې که وایو چې ولسته دغه دودیزې لوبې چې له پخوا تاریخي مخینه هم ډېره زیاته ده راپاتې دي په رسمي ډول داسې یو څه که په دې برخه کې کتاب مثلا لیکل شوی وي یا په دې برخه باندې تاسو څومره کار کړی ده چې دغه دودیزې لوبې هر یوه چې له قواعدو له مشخصاتو له هغه ټولو اصولو سره په دې کې درج شوي وي او کره او پوره معلوماتي حتی چې دا په نړیوال سټیج کې هم یو غټه لاسته راوړنه وي داسې څه په پام کې شته؟ مونږ خو وخت نا وخت په خپلو خبرنیزو نشراتو کې په مجلې کې په بروشر کې دغه لوبو د ارزښت په اړه مقالې خپرې کړي دي ځینې برخو کې تحقیقي مقالې راغلي دي چې ځانګړي دودیز ورزش په اړه راخیز معلومات پکې راغلي دي د دې ترڅنګ په عملی ډول سره خلکو دغه ورزشونو ارزښت بیانول موږ په اکثریت ولایتونو کې په خپل ورزشي امارتونو او ریاستونو کې یو ځانګړی مدیریت لرو د دودیزو لوبو مدیریت دی چې د هغوی دنده دا ده چې په خپل ولایت کې او په خپل سیمو کې دودیز ورزش ته کار وکړي له خلکو سره وګوري د دغه دودیزو لوبو له ورزشکارانو سره ناستې ترسره کړي او د دغه لوبو په ارزښت یې پوه کړي هغوی ته ورزشي برنامې ونیسي موږ مخکې ویل چې په دې برخه کې کار جریان لري ولې وخت هم اړتیا لري امکانات هم که چېرته راتلونکي کې موږ انشاءالله په دغه برخه کې مواد ډېر راټول کړو ځینې لوبې منظمې سي د لیګ په شکل سره د هیواد په کچه ترسره سي او هغه معلومات چې څومره کاره د یو تحقیقي کتاب لپاره اړتیا ده ورته چې باید ټول اړخونه پکې پام کې ونیول سي ان شاء الله په راتلونکي کې موږ کولی سو چې باید دغه معلوماتو نه په استفادې سره په کتابي بڼه هم دغه معلومات خپاره سي حتی نورو ژبو ته وژباړل سي ترڅو نړیوال یا نور هیوادونه هم د افغانستان له دودیزو ورزشونو څخه معلومات ترلاسه کړي. کورمودان د ولایتونو په کچه تاسو یادونه وکړله خو بیا هم په ټولیز ډول که راته ووایاست چې د دغو دودیزو ورزشونو ملاتړ څنګه دی او د امکاناتو له اړخه کوم کارونه ورته شوي دي؟ په ولایتونو کې زموږ د دودیزو ورزشونو فعالیتونه ډېر سوي دي تقریبا په
که داسې د اوسط ډول سره وي په هر 10 خبرونو کې یا 10 ورزشي برنامو کې شاید 2 تر 3 پورې ورزشي برنامې زموږ د دودیزو ورزشونو وي چې په ولایتونو کې ترسره کیږي. مخکې ما یادونه وکړله چې موږ په ولایتونو کې په ورزشي ریاستونو او امارتونو کې د دودیزو لوبو ځانګړی مدیریت لرو. هغوی دغه برخه ته کار کوي، له ورزشکارانو سره ناستې ترسره کوي، د یو پلان له مخې ورزشي برنامې ورته نیسي. نو دغه برخه کې توجه الحمدلله ډیره ده او زموږ د ورزشي دودیزو ورزشونو امریت لخوا هم وخت نه وخت ځانګړي برنامې په ولایتونو کې ترسره کیږي. زیاتره دودیزو لوبو برنامې چې دي ډیرو امکانات ته هم ضرورت نه لري. په همغه ولایت کې امکانات موجود وي، یعنی د میدان لاړخه د وسایلو لاړخه ډیرو کم امکانات ضرورت لري. له همدغه خاطره صرف کار ته ضرورت لري. زموږ همکاران په دې برخه کې ډیر متوجه دي او په ولایتونو کې هم ورځ تر بلې الحمدلله د دودیزو ورزشونو علاقمندان زیاتېږي، ورزشکاران ډیریږي او په دغه برخه کې موږ د برنامو د ډیروالي په حال کې یو او ډیریږي. د بهرنیو لوبغاړو او ټیمونو د جذب لپاره کوم عملی ګامونه اخیستل شوي؟ په ځینو دودیزو لوبو کې چې افغانستان کې موجود دي، د سیمې په سطحه هم په ځینو هیوادونو کې دغه لوبې شته. البته په ځینو برخو کې کېدای شي لږ و ډېر بڼه تغییر ولري. په دغه برخه کې موږ کوشش کړی دی چې د افغانستان په داخل کې کله چې په دغه ورزش کې غټې سترې سیالۍ وي، بهرني لوبغاړي هم ورته را دعوت کړو یا بهرني ورزشي مسؤلین ورته را دعوت کړو. مثلا د داوري یا لوبڅارۍ په برخه کې له موږ سره همکاري وکړي، د روزنې په برخه کې همکاري وکړي. د بیلګې په ډول د وزلوبې لیګ ته تیر کال چې کله تر سره سو، له بهر څخه هم ځینو هیوادونو څخه ورزشکارانو په دغه لیګ کې ګډون وکړ. همدا ډول ځینو لوبڅارانو په دغه سیالۍ کې بهرنیو هیوادونو لوبڅارانو په دغه لیګ کې لوبڅاري وکړله. څه موده وړاندې چې موږ د دودیزې غېږنونې بین المللي جشنواره تر سره کړه، په دغه جشنوارې کې هم له 6 هیوادونو څخه ورزشکارانو په دغه جشنوارې کې ګډون وکړ چې یوه ورځ د دغه لوبې چې رستمي غېږنونه ده د افغانستان له ډېرې مشهورې دودیزې غېږنونې څخه ده او ډېر مینوال هم لري. په دې کې بهرنیو ورزشکارانو ګډون وکړ او د دغو لوبو یا د دغو سیالیو لوبڅاري هم بهرنیو لوبڅارانو وکړله. نو په ځینو نورو برخو کې هم که په راتلونکي کې امکانات موجود وي، موږ دغه برخې ته متوجه یو. انشاءالله کوشش کوو چې له بهر څخه هم ورزشکاران په دغه سیالیو کې ګډون وکړي. مننه. که دا هم لږه واضح شي چې د دودیزو ورزشونو په برخه کې تر ټولو سترې ننګونې کومې دي یا ستونزې؟ د ما په اند تر ټولو ستره ننګونه چې فعلا موږ ورسره مخ یو هغه دا ده چې دغه ورزشونو ته مخکې ډیر کار نه وسوی په منظم ډول سره. یعنی موږ چې دغه کار پیل کړی هم دی لسر مو پیل کړی دی. د وخت اړتیا لري، دغه سیالۍ ته منظم کار ته اړتیا لري ترڅو دغه سیالۍ متحد سي، د قواعد روښانه سي او بیا د مختلفو سیمو دغه سیالۍ چې د قواعد چې د سر راټول سي، هغه ته واحد قانون یا واحد اصول وټاکل سي، د هغه له مخې بیا سترې سیالۍ تر سره سي. په دویم قدم کې امکاناتو ته اړتیا ده، بودیجې ته اړتیا پیښیږي ځکه چې دغه سیالیو لپاره کار کول پکار دي، وسایلو ته اړتیا ده، سترو لیګونو تر سره کولو ته اړتیا ده، مصارف غواړي دغه سیالۍ تر سره کول او دوی ته کار کول. ولې بیا هم ورزش ادارې خپل هڅه کړې ده، موږ خپل امکانات په کتو سره الحمدلله توانېدلي یو چې تر دې دمه پر دغه ورزشونو ته په منظم ډول سره کار وکړو. نه تنها د افغانستان په سطحه، په ځینو برخو کې د سیمې په سطحه هم سیالۍ تر سره سوي دي. د بیلګې په ډول څو ورځې وړاندې لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د دودیزې غېږنونې بین المللي جشنوارې کې له 6 هیوادونو څخه ورزشکارانو ګډون کړی و. نو موږ کوشش کوو چې دغه برخه ته کار وسي. ځینې ننګونې چې موجودې دي موږ هیله لرو چې انشاءالله په راتلونکي کې دغه ننګونې هم ختمې سي او موږ به په دغه برخه کې کامیابېږو انشاءالله چې منظم کار وسي. مننه. ځای دا لري چې د همدغه دودیزې غېږنونې چې څو ورځې وړاندې تر سره شو، د افغانستان لاسته راوړنه پکې پرته له دې چې دوی کم مقام ګټلی ده په ټوله کې څه ده او د افغانستان نړیوال انځور په برخه کې څومره مرسته کولی شي دغسې کوربتوب د نړیوالو سیالیو؟ خپله د دغو سیالیو تر سره کول یو لاسته راوړنه ده. بله، یعنی دا داسې یو سیالۍ وي چې له 6 هیوادونو څخه
ورزشکارانو په ګډون وکړ. شاوخوا 160 ورزشکارانو د افغانستان د ورزشکارانو په ګډون په دغه سیالیو کې او جشنواري کې ولوبېدلو. د افغانستان دغه سیالیو کوربتوب کول او په هغو معیارونو سره کول لکه څنګه چې په نورې نړۍ کې د بین المللي سیالیو کوربتوب کیږي دا یو ډېره ستره لاسته راوړنه ده. د دې ترڅنګ د افغانستان هغه موجود انځور یا موجود حالت چې دی دغه د نړیوالو ته او دغه هیوادونو ته څرګند سو کله چې له بهر څخه ورزشکارانو په دغه سیالیو کې ګډون وکړ. افغانستان موجود حالت له نږدې څخه وکتو. هغوی موږ سره په خبرو کې بیا ویل چې هغه تصویر او انځور د افغانستان په اړه چې موږ درلودو یا د ځینو بهرنیو رسنیو مخربو رسنیو لخوا چې د افغانستان انځور موږ تشریح سوی دلته په راتګ سره دغه انځور بالکل بدل سو. افغانستان هغه ډول نه دی لکه څنګه چې موږ ته تشریح سوی دلته هر څه عادي دي، مطلب ژوند په عادي ډول روان دی، ټول فعالیتونه په عادي ډول روان دي او د ورزش په برخه کې دوی چې کوم کارونه او پرمختګونه ولیدل د څخه ډېر متاثر سولو. نو په مجموع کې د افغانستان لپاره یو ډېر غټه لاسته راوړنه وله، د افغانستان د ورزش لپاره غټه لاسته راوړنه وله، ځکه چې دغه سیالیو کوربتوب په ډېر ښه صورت سره او په ډېر ښه شکل سره ترسره سو. بهرنیو لوبسارانو او د نړیوال د کورش فدراسیون کوم مسؤلین چې دلته راغلي وو د هغو لخوا هم تایید سو او دغه کوربتوب ډېر وستایو. مننه. دا چې تاسو په خپل خبرو کې ورته اشاره هم درلودله چې نړیوال سټیج باندې د افغانستان کوربتوب خو او راتلونکي کې به هم پلان وی چې نورو برخو کې هم نور لوبو کې هم افغانستان د نړیوالو سیالیو کوربتوب وکړي. د دې سیالیو د لا پرمختګ یا دغه لوبو یا د دې برخې د لا پرمختګ لپاره د خصوصي سکتور او مالی ملاتړ کوونکو د جذب په برخه کې څومره کار شوی دی او څه په پلان کې دي؟ په دې برخه کې موږ په ډیرو برخو کې یعنی پرته له د دودیزو لوبو سیالیو څخه په ځینو نورو ستر لیګونو کې هم خصوصي سکتور له موږ سره همکاري کوي. ملي تجاران، ملي پانګوال له خپل ورزشکارانو څخه حمایت کړی دی. الحمدلله اکثریت ستر لیګونه یا ستر سیالۍ چې په افغانستان کې په داخل کې ترسره کیږي یو غټه اندازه مصارف د خصوصي سکتور لخوا په حمایت سره د هغوی لخوا اجرا کیږي او هغوی په دغه برخه کې همکاري کوي. زموږ اداره هم کوشش کوي چې په دغه برخه ته د خصوصي سکتور توجه نور هم راجلب کړو، ځکه په ټول نړۍ کې ورزش داسې یو برخه ده چې د هغو غټ ملاتړ کوونکي چې دی په هغو هیوادونو کې خصوصي سکتورونه د ملي تجاران دي او پانګوال دي. په افغانستان کې هم په دا وروستیو څو کلونو کې الحمدلله د ملي تجارانو او خصوصي سکتور توجه ورزش خواته راوښتې ده. په مختلفو ورزشي برنامو کې د افغانستان ورزشکارانو حمایت کړی دی. زمونږ کله چې ستر لیګونه یا ستر سیالۍ ترسره کیږي هغه کې د افغانستان په ساته وي که دغسې د بهرنیو لوبو کوربتوب وي په دې برخه کې زموږ ملاتړ کړی دی. انشاءالله چې دغه برخه کې موږ نور هم کار کوو او کوشش کوو چې د ملي تجارانو ملي پانګوالو توجه نور هم راجلب او د نړیوالو مرستو په جذب کې څه پلان شته دی او څومره دې برخه کې کار شوی؟ د نړیوالو مرستې او یا د نړیوالو ټولنو د توجه په برخه کې باید ووایي چې موږ تر دې دمه پورې دا کوم مصارف چې د داخلي سیالیو ترسره کیږي ټول داخلي بودیجې څخه د خپلو ملي پانګوالو تجارانو له حمایت څخه موږ ترسره کړي دي. ولې په دغه برخه کې هم زموږ کار جریان لري. تر ټولو لومړی موږ دې ته کار کوو چې له نړیوالو ورزشي ټولنو سره خصوصا هغه ټولنې چې په د نړۍ په سطحه د ورزش لپاره کار کوي د هغوی سره د موږ روابط عادي سي او موږ خپل اړیکې دوامدار وساتو چې الحمدلله په دغه برخه تر ډېر حده موږ کامیاب سوي هم یو. طبیعي ده چې کله دغه اړیکې عادي کیږي روابط قوي کیږي بیا نو هغه د نړیوالو توجه هم د افغانستان ورزش ته راجلبیږي. هغه امکانات چې هغوی په نورو هیوادونو کې د ورزشکارانو لپاره ورکوي یا د سیالیو د حمایت لپاره ورکوي هغه به انشاءالله د افغانستان لپاره هم ترلاسه کیږي. په دې برخه کې هم موږ توجه کړې ده. تر اوسه پورې له نړیوالو ورزشي ټولنو سره زموږ اړیکې په عادي ډول مخ ته ځي. بهرنیو سیالیو کې زموږ ورزشکاران ګډون کوي، هغه که اولمپیکي سیالۍ وي، د اسیا په سطحه د نړۍ په سطحه وي او که د سیمې په سطحه سیالۍ وي، زموږ ورزشکاران په منظم ډول په بهرنیو سیالیو کې ګډون کوي. انشاءالله امید شته چې ورو ورو د وخت په تېرېدو سره به دغه اړیکې نورې هم عادي سي او د افغانستان د ورزش لپاره به د نړیوالو ټولنو البته ورزشي ټولنو توجه نور هم جلب سي او د هغوی حمایت به ترلاسه کړي. مننه. د رسنیو رول د دغو سیالیو په پرمختګ او انعکاس کې څومره مهم دی ستاسو لاندې؟ د ورزش په برخه کې خو د رسنیو رول بیخي ډېر مهم دی.
مونږ بیا ویلي دي چې که چېرته مونږ ورزشي برنامه لرو یا ترسره کوو د محدودو ورزشکارانو لپاره وي، هغه په یو ورزشي زال کې جمنازیوم کې ترسره کیږي. همدغه رسنۍ دي، همدغه ورزشي خبریالان دي چې دغه ورزشي برنامې تر ټولو هیوادوالو رسوي او د ټولو افغانانو ته رسوي. نو د ورزش په برخه خو د رسنیو رول بیخي ډېر جوت دی. همدغه رسنۍ دي چې د ورزش پرمختګ لپاره کار کوي، تر مینوالو پورې ورزشي برنامې رسوي، د ورزش په ټوله کې د ورزش د ادارې ملاتړ کوي او د افغانستان د ورزش ملاتړ کوي. په دې برخه کې مونږ د افغانستان له ټولو رسنیو څخه ځانګړې مننه کوو چې تر اوسه پورې له موږ سره په ورزشي برنامو کې بشپړه همکاري کړې ده او هیله لرو چې په راتلونکي کې هم دغه همکاري لا پیاوړې سي ترڅو د افغانستان د ورزش لاسته راوړنې د افغانستان د ورزش د ادارې ورزشي برنامې په خپل وخت سره ټولو هیوادوالو ته خصوصا د ورزش د برخې مینوالو ته ورسوي. ګورودان د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي دودیزو لوبو کې برخه واخلي، ستاسو لارښوونه او سپارښتنه څه ده؟ په مجموع کې هر ورزش چې دی هغه د اهمیت وړ دی. ډېر محدود ورزشونه دي چې هغه هم په الحمدلله په افغانستان کې اوس نسته او که په ځینو برخو کې وي هغه کې اصلاح راغلی ده چې د اسلام د مبارک دین سره په ټکر کې وي. نور په ټوله کې ټول ورزشونه چې دي د ارزښت وړ دي، په خپل ځای باندې ځانګړی ارزښت لري. هم ورزشکار ته مینوالو ته ارزښت لري او د ورزش ادارې ته خو بیا ټول ورزشونه په یو ډول دي. نو زمونږ پیغام د ورزش د ادارې په نمایندګي دا دی چې ورزش د صحت لپاره لازم دی، د ذهني ستړیا د منځه وړلو لپاره لازم دی. په مجموع کې یو ډېر ښه سالمه بوختیا ده چې ځوانان له ډېرو ناوړو کارونو څخه راګرځوي. نو دوی نه هیله کوو چې خپلو برخو کې هغه ورزش چې دوی ځان ته ټاکلی دی په ځانګړي ډول دودیزو لوبو کې یا ورزش چې ټاکلی دی فرصت ورکړي، وخت ورکړي، د ورزش اداره به د دوی انشاءالله حمایت کوي. مونږ کوشش کوو چې د ټولو ورزشکارانو لاسنیوی وکړو او دوی ته د ورزشي برنامو د جوړولو په برخه کې، د تمریناتي ځایونو د جوړولو په برخه کې یا د سترو سیالیو جوړولو په برخه کې دوی لپاره فرصتونه رامنځته کړو او دوی ته کار وکړو. تګلاره څه ده چې یو ځوان که وغواړي چې په یو برخه کې په رسمي ډول د رسمي چوکاټ لارې نه په دغه برخه کې خدمت وکړي او خپل هغه علاقې ته په کتو چې دی غواړي پکې ونډه واخلي، نو څنګه کولی شي چې لاره ورته پیدا کړي؟ دغه تګلاره څه ده؟ تقریبا زمونږ د ټولو ورزشونو هغه د پرمختګ کوم مراحل چې دي هغه سټپ بای سټپ دي، یعنی قدم په قدم یو ورزشکار کوي سي چې مخ ته ولاړ سي، بالاخره د هیواد په کچه ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي او بیا د افغانستان په نمایندګي په بهرنۍ سیالۍ کې ولوبېږي. پیل یې له خپل ځای څخه کېږي دی چې په کوم کلي کې اوسېږي، په کوم کلب کې یا په کومه سیمه کې لوبې کوي، د ولسوالۍ په سطحه انتخابي سیالۍ کې په اکثریت لوبه کې، بیا له هغه څخه وروسته د ولایت په سطحه انتخابي سیالۍ وي، په هغه ته چې لاره پیدا کړي، بیا د افغانستان په سطحه انتخابي سیالۍ کې یا د زون په سطحه همداسې مرحله په مرحله دای مخ ته تللی سي خپل وړتیا مطابق. بالاخره کله چې د افغانستان په سطحه ملي انتخابي سیالۍ کېږي که وړتیا ولري د ملي لوبډلې ته انتخابېږي او بیا په ملي لوبډلې کې د فرصت برابرېږي چې بهرنیو لوبو کې د افغانستان په نمایندګي سره ولوبېږي او که وړتیا ولري د افغانستان لپاره ویاړونه راوړي، انشاءالله چې د ده لاسته راوړنې بیا د ټولو هیوادوالو پر وړاندې وي او د چا څخه پټېږي نه. موږ دغه ډاډ ورکوو چې څوک په خپله برخه کې وړتیا ولري د هغه وړتیا به انشاءالله نه پټېږي او موږ بشپړ حمایت ترې کوو. موږ یوازینی ارزښت د ورزش په برخه کې چې ورکوو هغه وړتیا ته ورکوو، استعداد ته ورکوو. نو هر ورزشکار چې په هره برخه کې وړتیا ولري انشاءالله هغه ته فرصتونه رامنځته کېږي چې ملي لوبډلې ته انتخاب سي او بیا له دغه لارې د افغانستان په نمایندګي په بهرنۍ سیالیو کې ولوبېږي. مننه. په دغه برخه کې د شفافیت څومره ډاډ ورکوي؟ د ورزش د ادارې پالیسي خو دا ده چې موږ دغه پروسه بشپړه شفافه ده الحمدلله. ولې بیا هم موږ ځینو کیدای سي استثنایي پیښو سترګې باید پټې نه سي یا نه سو پټولی. موږ په رسمي ډول سره د ټول هیواد کې تقریبا 14 لکه ورزشکاران په رسمي ډول سره لرو په مختلفو ورزشي رشتو کې. ممکن په ځینو برخو کې داسې استثنایي پیښې رامنځته سي چې د ورزشکار خدای مکړه د ولایت په سطح په انتخابي سیالیو کې مثلا د زون په سطح انتخابي سیالیو کې چیرته د ورزشکار حق خوړل سوي وي. ولې دا په دې معنی نه چې د ورزش د ادارې پالیسي ده که د کوم ورزشکار حق خوړل سوي وي یا دغه حق هغه چې کوم د ته باید ورکړل سي هغه نه وي ورکړل سوي، دوی کولی سي په ازادانه ډول سره ورزش ادارې ته مراجعه وکړي.
داسې څه محدودې پیښې موږ مخکې هم درلودلې دي. موږ د ورزش د ادارې لوري هغه موضوع بررسي کیږي که چېرته رښتیا هم د ورزشکار حق خوړل سوي وي هغه ته رسیدګي کیږي او خپل حق ورکول کیږي. ولې په مجموع کې د ورزش د ادارې پالیسي دا ده چې یوازینی شی چې موږ ته ارزښت لري هغه د ورزشکار استعداد او اړتیا ده. د سمت په لحاظ ورزشکار نه انتخابیږي، د ژبې په لحاظ ورزشکار نه انتخابیږي، د زون په لحاظ نه انتخابیږي. یوازینی شی چې ورزشکار ملي لوبډلې ته لاره پیدا کوي هغه د استعداد او اړتیا ده. او موږ په دې برخه کې الحمدلله هغه پروسه داسې جوړه کړې ده چې خپل هغه څوک چې وړتیا ولري هغه ملي لوبډلو ته لاره پیدا کړي. د ولایت په سطح انتخابي سیالۍ کېږي، له هغه څخه وروسته د زون په سطح انتخابي سیالۍ کېږي په اکثریت ورزشي رشتو کې. بیا د هېواد په سطح ملي انتخابي سیالۍ کېږي. ټول ورزشکاران دغو سیالیو ته رادعوت کېږي په شفاف ډول سره. دغه سیالیو کې سیالۍ چې کله ترسره کېږي مسابقې کېږي، څوک چې وړتیا ولري هغه ملي لوبډلو ته بیا انتخابېږي. نو الحمدلله دغه پروسه تقریبا که ووایو چې 100% شفافه ده. موږ دغه ته نور هم کار کوو. انشاءالله په دې کې د ورزشکاران تشویش نه لري. مننه مشوانی صاحب. که دا هم راته ووایاست چې کوم کسان چې تاسو سره ثبت دي او په رسمي ډول د اړوند فدراسیون غړي وي هغوی ته امتیازات څه په پام کې نیول شوي دي او میاشتنی ډول دی دغه امتیازات که د لوبو پر بدل کې دي او یا هم کوم بله تګلاره ورته ټاکل شوې ده؟ تر ټولو غټ امتیاز خو کله چې ورزشکار ملي لوبډلې ته لاره پیدا کوي د خپل ملي لوبډلې کې شمولیت د ده لپاره یو ډېر غټ امتیاز دی. البته هغه امتیاز دی چې د په خپل استعداد او وړتیا سره ترلاسه کړی دی. د ورزشکار لپاره تر ټولو غټ ارمان دا وي چې ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي، انتخاب سي او بیا د افغانستان په نمایندګي په بهرنیو سیالیو کې ولوبېږي، د افغانستان لپاره ویاړونه وګټي. موږ د ټولو ملي لوبډلو حمایت کوو، د هغوی لپاره په داخل د افغانستان کې د تمریناتي کمپونو په جوړولو کې، د سیالیو په جوړولو کې، تمرینات په رامنځته کولو کې یا د دوی د روزنې لپاره موږ کار کوو، برنامې ورته جوړوو. د دې ترڅنګ کله چې هغوی په بهرنیو سیالۍ ولري په خپلو برخو کې موږ د هغوی حمایت کوو تر څو په خپل وخت سره په بهرنیو سیالیو کې ګډون وکړي. د هرې بهرنۍ سیالۍ ته چې ورزشکار ځي یا زموږ ملي لوبډله چې ځي ډېر غټ مصارف غواړي. د دوی د ټکټونو مصارف، د دوی د تمریناتي کیمپ مصارف چې کله مخکې له سیالیو څخه ترسره کېږي. بیا په بهر کې اکثریت سیالیو کې چې ورزشکار ګډون کوي هلته د دوی د اوسېدو مصارف. دا ټول ورزش اداره اجرا کوي او د دې ترڅنګ ځینې نور ورزشي ارګانونه یا ملي پانګوال په دغه برخه زموږ همکاري کوي. په دغه برخه دوی همکاري کیږي او په د دې ترڅنګ هر ورزشکار ته چې د ملي لوبډلې عضویت ولري په کال کې د عصري 14,200 افغانۍ ورکول کیږي. صحیح. که چیرې کوم ورزشکار یا کوم لوبغاړی د هرې برخې کوي که په شخصي ژوند کې داسې یو څه ورپېښ شي، خدای مکړ چې دی مالي ملاتړ ته ضرورت پیدا کړی، په دې برخه کې هم د اولمپیک عمومي ریاست د هغوی مرستې ته وردانګلي دي او یا هم داسې کوم تګلاره لري؟ په ډېرو برخو کې موږ د خپلو ورزشکارانو حمایت کړی دی. ځینې ورزشکاران د ملي لوبډلو عضویت یې درلودو ناروغ سوي دي، د ورزش ادارې په شخصي لګښت سره یا له یو بل تدارک څخه د هغوی لپاره زمینه مساعده کړې چې د هغوی تداوي وسي. ځینو ورزشکارانو په داخل د افغانستان کې درملنه نه کېدل، هغه بهر ته لیږل سوي دي. یا ځینې استثنایي پیښې نور راځي چې یو ملي قهرمان ورزشکار چې دی هغه وفات سوی دی، کورنۍ یتیمانې پاتې دي، واړه بچانې پاتې سوي دي، د هغوی لاسنیوی سوی دی. ورزش ادارې د هغوی مالی حمایت هم کړی دی، د هغوی د بچانو لپاره د اولادې لپاره د تعلیم زمینه هم مساعده کړې ده چې تر څو هغه له تعلیم څخه محروم پاتې نشي. په ډېرو برخو کې موږ دغه حمایت کړی دی او انشاءالله راتلونکي کې هم که چېرته دغسې ستونزې سره کوم ورزشکار مخ کېږي چې هغه د ورزش د ادارې حمایت ته اړتیا ولري، ملاتړ ته اړتیا ولري، انشاءالله چې ورزش اداره به خپل امکاناتو په کتو سره دوی خامخا ملاتړ کوي او د دوی د ستونزو په حل کې به خپل وروستۍ هڅه کوي انشاءالله. مننه. کوم مهم پیغام، مهمه خبره که لرئ مایک ستاسو په اختیار کې. سلامات اوسئ. په دغه برخه تقریبا کومې خبرې چې ولې ټولو تاسو وپوښتلې، بیا هم هیوادوالو ته په ځانګړي ډول ځوانانو ته پیغام دا لرم چې ورزش ته وخت ورکړي، نه تنها د دې په خاطر چې دوی
پروفیشنل یا په مسلکي ډول سره په یو ورزش کې یا یو لوبه کې مخ ته ولاړ شي، بلکې ورزش د صحت لپاره هم ضرور دی. په ورځ کې خامخا یو څه وخت نیم ساعت تر 1 ساعت پورې د ورزش لپاره دوی ورکړي. د دې ترڅنګ ځوانانو ته د پیغام هم لرم چې ورزش او ورزشي برنامې د ملي اتحاد او یووالي لپاره وکاروي. زموږ اکثریت ورزشکاران چې دي په ورزشي برنامو کې اشتراک کوي، له یوې سیمې بلې سیمه ته ځي، ولایتونو ته سفر کوي، حتی اکثریت ورزشکاران د ملي لوبډل نور هیوادونو ته سفر کوي. دوی له ځان سره په داخل د افغانستان کې هم د اتحاد او یووالي پیغام یوسي، او بهر ته چې هم ځي د افغانستان یو ډیر ښه انځور له ځان سره یوسي، د افغانستان ښه نمایندګي وکړي. کورودان ښاغلی مشواڼی صاحب چې زموږ بلنه مو منله او پر مهمو موضوعاتو مو سره بحث وکړ. سلامات اوسئ. له تاسو څخه هم ډېره زیاته مننه. سلامات. د لوبو ډګر ونیزې خپرونې درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مو واورېدل، د دودیزو لوبو وده نه یوازې د ورزش پرمختګ دی، بلکې د افغانستان د فرهنګي هویت د ساتنې او په نړیواله کچه یې د پیژندنې لپاره هم مهم ګام بلل کیږي. په همدې سره زموږ د نن ورځې خپرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا چې زه محمد الله بریال ستاسو خدمت ته حاضرېږم، تاسو په لوی الله سپارم. ښه سوکاله او آرامه ژوند ولرئ. د الله په امان.